پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وای کله چې سړی مړ سي په قبر کې مشتي شخ یا به ما او تا څوک شخ و د الله رسول فرمایي دا مړی په دې قبر کې داسې یې لکه سړی چې و اوبو ته ورلسي پکې ډوب سي چغې وي نارې وي لاسونه غورځوي وسړی چې اوبو ته ورلسي نو خلاصونه غورځوي ته هغه وایي که چا لاس راکوي چا رسۍ راکړه چا لرګی راکوي چا مطلب یو شی راکړي زه یې ونیسم زه ځان خلاص کړم د الله رسول فرمایي دا مړی په قبر کې دغسې دی بیا د الله رسول فرمایي دا مړی دا غواړي یا پلار یا مور یا ورور یا یار دا څلور پیغمبر اسلام یاد کړي دي پلار یا مور یا ورور یا یار دا دعا ورته وکړي د الله رسول فرمایي دا کله چې ما و تا و خپل مرده ته دعا وکړو د الله رسول فرمایي دغه دعا د دې مرده دپاره تر دنیا او ما فیها لا ډېر لوی حیثیت لري یا لا ډېر لوی مقام لري دا ټوله دنیا چې څه د دنیا سونه او چاندي دي دا ورکه دومره نه خوشحاله کیږي لکه یوه دعا چې کله موږ و مړي ته وکړو د الله رسول فرمایي دا مړی داسې یي لکه اوبو ته چې ورلسي غواړي چې څوک ما ته لاس راکړي ما د دې اوبو وباسي زه غرق نه سمه په قبر کې هم دی د هغه غواړي چې یا بابا یا ادې یا ورور یا دوست ما ته دعا وکړي هغه دعا ما ته راورسیږي بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا کومه دعا ما او تا ورته وکړو دغه دعا د الله په عظیم عظمت سره په احسان سره دا زما او ستا دعا هلته و مړي ته د ثواب په شکل کې لکه دا لوی لوی غرونه راواخله په دومره لویه پیمانه ودته ورورسېږي فظاهر خو ما تا دعا وکړه اللهم اغفره اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات سیسو دعا مې وکړله و د الله رسول فرمایي دغه دعا د ثواب په شکل کې دته د غرو په شان دومره الله لویه کې دا زما او ستا دعا او ثوابونه دا الله رب العزت ودته چې دی هغه ورکړي اوس د الله رسول فرمایي بهترین زوروره عظیمه تحفه چې ده د ژوندو و مړو ته الاستغفار لهم هغه چې شته هغه استغفار دی چې ما او تا یې په مردګانو پسې ووایو یعنی معنا دا ده چې ما او تا راولاړ سو و دې خپلو مردګانو ته دعا کوو د الله رسول فرمایي بهترینه تحفه چې د هغه د خپلو مړو دپاره دا ده څه ووایه اللهم اغفر لهم یا الله ته د دوی مغفرت وفرمایه یا الله ته دوی وبخښي یا الله ته احسان ورسره وکړي دغه دعا سوله بیا د الله رسول فرمایي ته دا ووایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا په چا پسې دا په بابا پسې دا په ادې پسې دا په یار پسې دا په ملګرو په څوک مړه دي دا پسې ووایه هلته اجرونه او ثوابونه الله د غرو په شکل کې ودوی ته ورکوي د اهل سنه والجماعه دا عقیده ده چې سړی په مړي پسې خیرات وکړي یو شی پسې ووایي یو شی صدقه کړي ثوابونه چې د هغه ورسیږي یو صحابي راغلی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه ولی یا رسول الله زه په سفر تللی وم په واپسې کې چې رالمه نو زما بابا وفات سوی دی زما بابا وفات سوی دی و چې زه صدقه و خیرات ورپسې وکړمه هغه ثوابونه ورسیږي د الله رسول او بالکل بالکل ولی یا رسول الله ته ګواه اوسه ما خپل پلانی باغ دا په خپل بابا پسې صدقه کوي بیا یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله زما ادي چې د هغه وفات سوی ده صحیح سلو اوس زه غواړم چې په خپل ادي پسې مطلب خیرات یو صدقه وکړم ثوابونه رسیږي او بالکل بیا صحابي رالی ولی یا رسول الله مسلم حدیث دی زه په خپل بابا پسې یا په ادې پسې صدقه و خیرات کوم دغه صدقه و خیرات د ګناوې ورختموي د الله رسول او بالکل بالکل په دې صدقه و خیرات سره د هغه مردګانو ګناوې چې د هغه الله ورختموي بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي بهترین وسیله رحمي بهترین قرابت دا دی چې سړی په خپل مور پلار پسې حج وکړي بهترین قرابت دا دی چې په بابا و ادې پسې حج وکړي او چې څومره ثوابونه الله بابا و ادې ته